بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. په نننی ویلاګ په حسن خان ډیجیټل کې ز تاسو ته هرکلی وایم. ګران کتونکو ډیر اهم ډیولپمنٹ یو خو د افغان مهاجرینو په حواله سره کم اسلام آباد های کورټ کې چې د هغوی لپاره د ایکسټنشن یعنی د مدې زیاتولو کم کیسو هغه حواله سره چې کومه فیصله راغلی په هغه به خبره کو. دویمه خبره دا ده چې د پاکستان پیپلز پارټي سېنیټر پخوانی سېنیټر سینیئر رهنما او د پښتون تحفظ موومېنټ چې کوم دی او مخکخ فرت الله بابر صاحب خلاف چې کومه انکوایري ده دا یو ډیر اهم انکشاف او ډیر انټرېسټینګ انکشاف شوی چې په فرت الله بابر صاحب باندې اف آی ای د کرپشن کم الزامات دي په هغه باندې به خبره کو. او دریمه خبره چې کومه ده هغه د ایران چې کوم سفیر دی په پاکستان کې په هغه باندې امریکې ته چې کوم دی هغه موست وانټډ یعنی انتهایی مطلوب او د هغه په سر باندې تقریبا د 25 میلیون ډالر روپے هم د هغه په سر خودلی شوی دي که د هغه په گرفتاری کې یا د هغه په د خبره اطلاع ورکولو کې چې چرته دی کم ځای دی پټ دی ښکاره دی نو هغې باندې دغه پیسې یې ښودل شوي دي. لومبۍ خبره خو دا ده چې د ایران سفیر دا ډېر انټرېسټینګ کیس دی. په 2009 کې د اف بی آی یعنی د فیډرل بیورو اف انویسټیګیشن د امریکې چې کومه اداره ده د هغې یو کس چې کوم دی رابرټ لیونسن دا روک شوی و او د امریکې خیال دا دی چې دا ایرانی انټیلیجنس ادارې چې کوم دی د هغې ګرفتار کړی دی او هغوی سره دی د 2009 نه دې خوا چې کوم دی د هغه بالکل پته نه ده لګېدلې د مړ جم دی چې چېرته دی خو امریکا وایي چېرې کیدی شي دا مړي. هغوی الزام لګوي چې د ایران د خفیه ایجنسی یعنی د انټیلیجنس ادارې چې کوم سینیئر کس دی رضا امیری مقدم چې دا وخت په اسلام آباد کې د ایران سفیر دی په هغه باندې الزام دی چې دا د نیول دی او د پټ کړی دی او د وجل دی د پکې ملوث دی نو د اف بی آی ته موست وانټډ یعنی ډېر انتهایی مطلوب دی او د په سر باندې د امریکې جسټس ډپارټمنټ چې کوم دی 15 میلیونه ډالر او سټیټ ډپارټمنټ بیا 20 میلیونه ډالر یې خېدي که چېرې دا زموږ په نیولو کې یا د خولو کې چې چېرته دی چې امریکې بی آی والے ونیسي هغوی ته به دا پیسې ورکړي کېږي. بل خوا پاکستان ویلي چې یاره رضا امیری صاحب چې کوم دی دا یو اکریډیټډ امبیسډر دی سفیر دی سفارتکار دی د دلته کې د تعیناتۍ نه مخکې پاکستان انشور کړی وه چې دا یو ډیپلومیټ دی دې وخت کې په پاکستان کې دته مکمل د هر څه نه کوم چې یو سفیر ته استثنا حاصلی د نیولو نه د دغه کولو نه د کیس نه هغه دته حاصله ده نو د او دا وی چیرې د پاکستان او د ایران په تعلقاتو خو کولو کې د ډیر زیات کردار دی او دا یو ډیر سینیئر ډیپلومیټ دی او ډیر کمیټډ کس دی نو دا یو د په د ایران دغه راغلی دی. بل خو که موږ وګورو ګران کتونکو فرت الله بابر صاحب باندې چې کوم کیس دی دا هم ډیر انټرېسټینګ کیس دی. فرت الله بابر صاحب نن د اسلام آباد های کورټ کې چې کله پیش شو نو جج اف آی ای والا ته وی چېره بابر صاحب وی چېره اف آی ای والا دوی زما خلاف انکوایري کوي خو ما ته پته نشته چې دوی د څه انکوایري کوي. تاسو ته پته چې بابر صاحب نه حکومت خفه دی او دلته پاکستان کې کله حکومت ته داسې خبر راشي بیا تنګول کوي نو هغه خلاف یو انکوایري شروع کړې ده د کرپشن انکوایري شروع کړې ده. بابر صاحب په ډېرو اهمو عهدو پاتې شوی دی انفارمیشن ډپارټمنټ کې بیا سېنیټر پاتې شوی د پریزیډنټ زرداری د هغه سپوکس پرسن پاتې شوی دی که ډېر اعلی عهدو باندې سېنیټ اف پاکستان غړی پاتې شوی دی. بیا هغه چې وی چېرې لکه هغه او د هغه وکیل ایمان مزاري شامل شو چېرې د اف آی ای والے نه تپوسو کوي نو د عدالت چې د اف آی ای والے نه تپوسو کو چېرې د خلاف څه کیس دی نو هغوی خو لمبې خبره کوله چېرې لکه موږ د دې حوالې سره دغه کو ځکه چې بابر صاحب دا وایي چېرې ما باندې الزامات دي خو دا ما ته پته نشته په ما څه الزام دی دا ما ته پته نشته چې دوی څه انکوایري کوي نو اف آی ای والا ته وایي چېرې لکه ووایه چېرې لکه به ده باندې الزامات څه دي او دا کیس چې کوم دی دا د څه باره کې دی نو هغې باندې بابر صاحب باندې چې کوم الزام دی ډېر انټرېسټینګ الزام دی په 1980 کې یعنی د نن نه تقریبا 15 کاله مخکې بابر صاحب وی کور اغستې دی اف آی ای والو ته وایي چې دا ووایي چې دا د په کمو پیسو اغستې هغه منی ټریل چې ورته وي دا وښایي چې دا پیسې تا سره چېرته وي چې تا په 1980 کې چې کوم دی کور اغستې دی یو پې دا چارج دی او دویم چارج پې دا دی چې په 1985 کې بابر صاحب یو کرولا ګاډۍ اغستې دی وایي چې دا ګاډۍ د په کمو پیسو اغستې دی
نو دا لکه هغه خبره دا د اوبه خړول دي هغه تنګول دي نو جج ته وایي چې هله ګړمبې خو خبره دا ده چې د ټکس کم کیسي 15 کاله کیسي نو هغه بیا نه اورولي کېږي بله دا ده چې دا به بابر صاحب به د کم ځای نه دا تاسو له د 40 کالو 15 کالو مخکې ریکارډ به د کم ځای نه راوړي نو بابر صاحب وایي چې ما موته دا ووې نو جج بیا اف آی والا ته حکم ورکړ چې یاره تاسو انکوایري کیس ډسمس نه کړ تاسو انکوایري مکمل کې او هغه فوري ماته چې کوم دی په دې حوالې سره رپورټ راکړي نو ډېر انټرسټینګ خبره ما په خیال صرف دغه د چې بابر صاحب تنګي یو خو د بابر صاحب د پی ټی ایم سره ډېر نږدې دغه دی بل بابر صاحب کتاب لیکلی دی د آصف علي زرداري صاحب چې کوم پریزیډنسي دغه ټینیورو په دې باندې هغه کتاب لیکلی ډېرې داسې خبرې دي چې د هغه نه پکې زمونږ ادارې فعلي یا ریاست ادارې چې کوم دي هغه ته خفه دي نو په بابر صاحب باندې د کرپشن چې کوم غټ کیس دی هغه دا دی چې یاره بابر صاحب په 1980 کې او په 1915 کې یوې کور اغستې دي یوې ګاډۍ اغستې د هغې انکوایري ته کېږي لکه هغه تنګول دي بل هم دغه جج چې کوم دی کوم چې د بابر صاحب دا کیس واورېده جسټس انعام امین منحاس چې دی د اسلام آباد های کورټ د یو بل کیس فیصله هم د واوروله او هغه کیس دا دی چې فرت الله بابر صاحب تللی و عدالت ته چیرې د افغان کم پی او آر کارډ هولډرز چې وباسي پاکستان نو دا د نو باسي او دوی له د نور ټایم ورکي چیرې دوی پاتې ځکه چې د 13 د جون یعنی دا خو جولای ده د 13 میاشتې په د 13 تاریخ باندې هغوی سره اخري او چیرې پی او آر کارډ والا بم د ملک نه اوزي او دوی ته ویلې چیرې تاسو په خپل باندې لاړ شئ دې نه مخکې افغان سټیزن کارډ هولډرز تلو دا غي نه مخکې چې کوم الیګل افغانو دغه خلاف کریک ډاون شروع کړو نو دا کیس چې واورېد نو هغه جج وی چیرې خبره ده چې دا اختیار خو ما سره نشته دی چیرې زه دوی له کوم دی نور ټایم ولا سیوا کما دا خو د حکومت سره اختیار دی حکومت په دا کار کوي او د دې د وجه نه مونږ چې کوم دی په دې کې نور ایکسټنشن نشو ورکوي افغان مهاجرو باره کې چې د حکومت کومه فیصله ده 13 د جون چې کومه ختم شوې ده دا غي نه پس دې ته مونږ نور ایکسټنشن نشو ورکولای عدالت نشو ورکوي خو بل طرف ته یو خبره ده چې 13 د جون کله ختم شو نو د سافران وزارت چې کوم چې د افغان ریفیوجیز حواله سره دغه کوي هغه د طرف یو سمري کابینټ طرف ته کابینټ ته لاړ د چیر دوی لمغه شپږ میاشتې نور مده سیوا کو خو تر اوسه پورې یعنی وفاقي کابینه چې کوم د هغه باندې څه فیصله نه ده کړې نو دی وخت کې کوم چې مونږ لګیایو لکه څومره افغانان دي پاکستان کې چا سره چې ویزا نشته دي چا سره ویلډ ډاکومنټ نشته نو هغه الیګل یعنی هغه غیر قانوني دي کده د سره پی او آر کده سره ای سی سی کده سره هر یو دغه خو چې ویزا سره ني نو دا غیر قانوني دي په د باندې دا پولیس دې نیول شي او دې ډیپورټ کوي شي خو دې سره حکومت د طرفه پولیس ته داسې یو انسټرکشن ناغلی دي چې تاسو پی او آر کارت هولډران چې کوم دي دا متنګوي په زور باندې نه بلکې انکریج کوي که په خپل باندې هغه دوی ولنټري چې کوم دي لکه په خپل خوخه باندې دوی لاړ شي او دوی خپل مالونه اسباب راغون کې دوی لاړ شي نو هغه خی خو دې سره سم چې کوم دي اقوام متحده هم پاکستان ته ایران ته او سنټرل ایشین ملکونه منځنۍ ایشیا ملکونه هغه ته اپیل کړي چې تاسو د افغانان په زور مو باسه د وخت کې افغانستان کې حالات ډیر خراب دي ایران په 3 ورځو کې د 15 جولای نه د 9 جولای د دې تاریخ ترمنځ سدولک افغانان په زور باندې راوستل تر اوسه پورې په دې میاشت کې یو سل او لکه تقریبا دی ویل کېږي چې 14 لک افغانان چې کوم دي واپس لاړل پاکستان واحد پاکستان نه په دې 13 کال 2 کال کې چې کوم د 2023 نه اوسه پورې تقریبا 15 لک افغانان لاړل الته کې مخکې نه غربت ته حالات خراب دي د جنکو تعلیم د هلکانو تعلیم د میډیکل سہولتونه نشته نو هغه هم دا ډیر اپیل کړی دی چې په دې حالاتو کې تاسو د افغانانو سره داسې قسمه رویه مساته دا غلطه رویه ده په کار دي چې دا غوي مونږه دا غوي په زخمونو باندې پټه ولګو زنانو سره لکالته کې اوس لاړ شي نو تعلیم نشته تعلیم ختم شو او پکور بناستي وي د چا روزګار د روزګار ختم شو نو په دې حواله سره دغه د عدالت وی چیرې دا زمونږ کار نه دی دا د حکومت